بسم الله الرحمن الرحیم د لیزل رب په سپیڅلي نامه باندې السلام علیکم ورحمت الله. د سیسینې مکمل کورس ته ښه راغلاست. دا د ټیک جیني یوټیوب چینل دی او دلته تاسې د سیسینې مکمله برنامه تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ او تاسې د کورس په انټروډکشن او همداراز په نورو اړوند مهمو مفاهیمو باندې بحث کړی. په نن درس کې موږ او تاسې په نیټورکینګ ډیوایسز باندې خبرې کوو. نو په نن ټاپک لیست کې موږ او تاسې په لاندې موضوعاتو باندې خبرې کوو چې هغه عبارت دی له What is network? Network چې دی همداراز building network په دې باندې به خبرې وکړو. What is client? What is server? server او client ترمنځ توپیر، switch, router, firewalls and quizzes questions. په پای کې موږ او تاسې څلور ځوابه 15 پوښتنې ولرو چې بیا به هغه یو تاسې ځوابوئ او ویډیو به ودروئ یا به پاس کوئ. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. نیټورکینګ ډیوایسز یا د شبکې وسایل. ګورئ دلته تاسې یو شبکه وینئ، دلته تاسې مختلف ډیوایسونه یا نوډونه وینئ. صحیح ده. آیا مخکې مو له دې نه چې دا ویډیو ګورئ دغه کورس تعقیبوئ مخکې له دې نه مو دغه نیټورک داسې لیدلی دی، دغسې یو ټوپالوجي مو لیدلې ده، دغسې یو ډیوایسونه یو سمبولونه مو لیدلي وي. که مو نه وي لیدلي نو راځئ ټیک جیني تعقیب کړئ نو په دې باندې به موږ تاسې پوه کړو. نو راځو مخکې ځو. اوس نیټورک شروع کوو چې شبکه څه شی ده یا واټ از نیټورک. نیټورک څه شی دی؟ ګورئ کمپیوټر شبکه یو ډیجیټل مخابراتي سیستم دی چې نوډونو ته اجازه ورکوي چې خپل منابع شریکې کړي. مطلب نوډونو ته دغه اجازه ورکوي چې خپله ډیټا یو له بل سره شریکه کړي. اوس ذهن ته دغه پوښتنه راځي چې نوډ څه شی ته وایي. ګورئ دلته وګورئ زه یو راوټر لرم، همداراز یو سویچ لرم، همداراز یو فایروال لرم، سرور لرم، کلاینټ لرم. صحیح ده. دغه هر یو ته بیل بیل نوډ وایي چې دې ته نیټورک اجازه ورکوي چې دغه خپله ډیټا یو له بل سره څنګه کړي، شیر کړي یا یې شریکه کړي. چې دا چې راوټر څه شی دی، سویچ څه شی دی، فایروال څه شی، سرور څه شی دی، کلاینټ څه شی دی. نو مخکې مې په دې باندې بحث کړی دی، راسره پاتې شئ. مخکې ځو. بلډینګ نیټورک د شبکې جوړول. ګورئ دلته زه یو پی سی 1 لرم او پی سی 2 لرم. دوه کمپیوټر لرم، یو د پی سی 1 په نوم دی او بل پی سی 2 په نوم دی. نو دا اوس موږ سره نه نیټورک دی نه نیټورکینګ دی. صحیح ده. نو که چیرته زه د دغې پی سی 1 نه پی سی 2 ته یو کیبل وغځوم، دا اوس موږ سره یو نیټورک شو. صحیح ده. چې موږ نیټورک داسې تعریف کړی اوس چې کمپیوټر شبکه یو ډیجیټل مخابراتي سیستم دی چې نوډونو ته اجازه ورکوي خپل منابع شریک کړي یا خپله ډیټا یو له بل سره شریکه کړي. صحیح ده. دا اوس موږ سره نیټورک دی، خو البته نیټورکینګ نه دی که نه. نو چې کله اوس دغه پی سی 1 یو نوډ دی د پی سی 2 سره خپله ډیټا شریکه کړه نو دې ته موږ اوس نیټورکینګ وایو. ګوره پی سی 1 چې دی د پی سی 2 سره خپله ډیټا څنګه کړه، شیر کړه. نو دا موږ سره څنګه شو، نیټورکینګ شو. نو مخکې ځو چې نور څه لولو په دغه لیکچر کې. ښه اوس لولو کلاینټ څه شی دی. نو دلته وګورئ دلته ما سره د کلاینټ یو سمبول دی. زه د کلاینټ لپاره دا سمبول استعمالوم. صحیح ده. همداراز دلته ما سره یو کمپیوټر دی او دلته ما سره یو ټلیفون دی او همداراز دلته ما سره یو موبایل دی. د هغې ټولو نوډونو یا ډیوایسونو سره به شاید تاسو اشنا اوسئ چې ما سره یو کمپیوټر دی، ټلیفون دی او موبایل دی. نو دغه هر یو ته څه شی وایي، کلاینټ وایي. نو راځو چې اوس کلاینټ عموما څه ته وایي. کلاینټ هغه وسیله ده چې د سرور لخوا وړاندې شوي خدماتو ته لاسرسی لري. صحیح ده. مطلب سرور چې کوم خدمات په سرور باندې اویلیبل وي هغه چې دی کلاینټ هغې ته لاسرسی لري. نو اوس پوښتنه رامنځته کېږي چې سو واټ از سرور. سرور څه شی دی چې د کلاینټ ته خدمات ورکوي؟ څوک یې ورکوي؟ سرور یې ورکوي که نه. نو اوس پوهېږو چې دا سرور څه شی دی. واټ از سرور. سرور څه شی دی؟ دغه سمبول زه د سرور لپاره استعمالوم په نیټورک کې. صحیح ده. او همداراز دا موږ سره دا سمبول چې دی دا موږ سره یو د سرور سمبول دی او دا دې خوا چې دی موږ سره د سرور ریل لایف کې چې دی موږ سره د سرور یو مثال دی. البته سرور شاید مختلف شکلونه او مختلف شیپس ولري خو دا ما تاسو د پوهې په خاطر دلته اچولی دی. نو واټ از سرور. سرور څه شی دی؟ ګورئ د سرور او کلاینټ ترمنځ توپیر. ما ورته ویل چې سرور چې دی سرور از ا ډیوایس that provides services for the client. سرور هغه وسیله ده چې کلاینټ ته خدمات وړاندې کوي. صحیح ده که نه. مخکې مو د کلاینټ په هکله هم بحث وکړو چې کلاینټ هغه وسیله ده چې د سرور لخوا وړاندې شوي خدماتو ته لاسرسی لري. نو سرور چې دی دا کلاینټ ته خدمات ورکوي او کلاینټ له سرور څخه خدمات اخلي کوم چې په سرور باندې اویلیبل وي یا د لاسرسي وړ وي. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. ګورئ دلته ما سره د کلاینټ او د سرور ترمنځ یو مثال یا یو اگزامپل مې تاسو درکړی دی. صحیح ده. سرور از کلاینټ.
ګوره دلته ما سره پی سی 1 یو کلاینټ دی او پی سی 2 ما سره یو سرور دی. په پی سی 1 کې ما سره ساده وینډو استعمال انسټال ده، لکه مطلب وینډوز 7 دا، وینډوز 8 دا، وینډوز 11 دا. صحیح ده. همداراز دې خوا موږ سره پی سی 2 دی، په دې کې ما سره وینډوز سرور انسټال دی. صحیح ده. دغه پی سی 1 چې د خپل میسج دغه ته لیږي پی سی 2 ته چې ګیو می فایل، مال یو فایل راکړه. صحیح ده. د پی کلاینټ تر غوښتنه کوي چې دا من یو فایل اویلیبل دی چې ماته یې راکړئ، نو سرور ته وي هیر از د فایل، وی فایل دا دی. نو دا اوس موږ سره یو نیټورکینګ هم دی او دا د کلاینټ او د سرور ترمنځ یو رابطه هم ده. نو راځو مخکې ځو چې نور څه ولولو. دلته ما سره یور کمپیوټر دی او همداراز په منځ کې موږ سره انټرنیټ دی او دې خوا موږ سره یو سرور دی چې هغې ته موږ وایو د یوټیوب سرور. صحیح ده. د یور کمپیوټر چې دا عموما فرض کړئ دا موږ سره یو کلاینټ دی او دغه یوټیوب سرور عموما موږ سره یو سرور دی. دغه یور کمپیوټر د انټرنیټ په تھرو باندې سرچ کوي چې ګیو می فنی ویډیو یوټیوب سرور ته وي. صحیح ده. نو دغه د انټرنیټ په تھرو باندې دغه یوټیوب سرور ته ویل چې مال یو فنی ویډیو راکړه، د یوټیوب سرور ورته وی چې هیر از ا فنی ویډیو، دلته د فنی ویډیو دا ده. نو دلته وګورئ دا اوس د کلاینټ او د سرور ترمنځ یوه رابطه شوه. نو راځو په دې هیله چې په دې مو ذهن خلاص شوی وي، مخکې ځو چې نور څه لولو. سرور او کلاینټ ترمنځ بیا هم پاتې کیږو. کلاینټ از ا ډیوایس ویچ اکسس سرویس میډ اویلیبل بای ا سرور. کلاینټ موږ سره یو داسې ډیوایس دی، یو داسې آله ده، یو داسې نوډ دی چې دا هغه خدمات ترلاسه کوي کوم چې د سرور باندې اویلیبل وي، او سرور چې د کلاینټ ته خدمات وړاندې کوي. نو راځو مخکې ځو په دې هیله چې د سرور او کلاینټ په هکله مو ذهن خلاص شوی وي. اوس دلته ما سره دوه برانچونه دي چې ما سره یو د جلال آباد برانچ دی او ما سره بل د کابل برانچ دی. صحیح ده. په دې جلال آباد برانچ کې ما سره دوه نوډونه یا دوه پی سیز دي، یو کلاینټ 1 دی او بل کلاینټ 2 دی. خو دغه په کابل برانچ کې موږ سره یو سرور 1 دی او بل سرور 2 دی. کولی شي چې له دې سره نور ډیوایسونه هم یو ځای کړئ. اوس دغه کلاینټ 1 غواړي چې له سرور 2 سره یا له سرور 1 سره اړیکه ولري. نو دې لپاره بیا موږ یو څه ته ضرورت لرو، دې لپاره موږ بیا یو سویچ ته ضرورت لرو تر څو دغه ډیوایسونه یو له بل سره کانیکټ کړي. خو دا سویچ بیا ډایرکټ نشي کولی، البته د کلاینټ 1 نه خپله ډیټا راخیستی شي چې دې خوا راشي. صحیح ده. دغه سویچ یې ته راخیستی شي، خو دا سویچ نه دې خوا بیا میسیج نه فارورډ کیږي. صحیح ده. نو دلته بیا یو بل ډیوایس ته ضرورت دی چې هغې ته موږ څه شوی یو راوټر وایو. خو راځو اول بیا چې دی اول موږ د سویچ په هکله غږیږو چې سویچ څه شی دی. دا مثلا کټالیسټ 9200 یو سویچ دی. دلته مې تاسو ته د دې یو مثال اچولی او بل کټالیسټ 3650 سویچ دی. دا کټالیسټ سویچونه چې دي دا عموما موږ سره د نیټورک سویچز یو فیملی ده چې عموما دا موږ سره د سیسکو په واسطه ډیولپ کیږي د میډل او همداراز انټرپرایز نیټورک د کنیکشن لپاره، مطلب د لویو نیټورکونو همداراز د کوچنیو منځنیو نیټورکونو د کنیکشن لپاره موږ سره سویچ استعمالیږي. او هم اوس راځو چې سویچ څه شی دی، عموما په دې باندې خبرې کوم. سویچ دی موږ سره ډیر نیټورک انټرفیسونه یا پورټ ولري. د اینډ هوست د کنیکشن لپاره عموما موږ سره یا د کلاینټس د کنیکشن لپاره موږ سره ډیر انټرفیسونه یا پورټونه ولري چې یوزولي دا موږ سره 40 یا 40 نه بر وي، خو شاید له 40 نه کم هم موږ سره سویچونه له 40 نه کم پورټونه هم موږ سره لرلی شي. همداراز سویچ چې دی موږ سره د لین ترمنځ یا لوکل ایریا نیټورک ترمنځ د کنیکټیویټي لپاره استعمالیږي. او همداراز سویچ نشي کولی چې د دوه لین یا دوه لوکل ایریا نیټورکس ترمنځ یا د دوه مختلفو نیټورکونو ترمنځ اړیکه ونیسي، اړیکه برابره کړي یا کنیکشن برابره کړي. خو د انټرنیټ په تھرو باندې دا ابیلیټي موږ سره یا دا طاقت او لیاقت موږ سره سویچ نه لري. نو د دې لپاره چې مختلف نیټورکونه یا دوه لاینز ترمنځ د کنیکشن لپاره موږ ډیوایس وکړو، هغې ډیوایس ته موږ څه وایو؟ راوټر. نو چې راوټر څه دی راځو اوس یې لولو. ګورې دلته ما سره اوس د جلال آباد برانچ دی. صحیح ده. او همداراز موږ سره د کابل برانچ دی. اوس دغه د کلاینټ 1 غواړي له سرور سره اړیکه ونیسي، دا به هغه ته اړیکه خپل میسیج لیږي کلاینټ 1 چې دی سویچ ته، خو سویچ بیا دې خوا بیا څه ته لیږي؟ راوټر ته. نو اوس راوټر چې دی د انټرنیټ ته خپل ټرافیک لیږي او انټرنیټ یې همدارنګ د دواړو ترمنځ دغه ټرافیک شریکوي. نو اوس کولی شي چې جلال آباد برانچ د کابل برانچ ترمنځ اړیکه برابره کړي. نو راځو اوس نور څه لولو د راوټر په هکله. دلته ما سره ISR 1000 راوټر دی او همداراز ISR 9000 راوټر دی او همدارنګه ISR 4000 راوټر دی. موږ سره ISR مطلب دی انټیګریټډ سرویس راوټر او 1000 سیریز، همداراز 9000 سیریز او 4000 سیریز.
دلته وګورئ دغه ISR 9000 سیریز چې کوم راوټر دی دا موږ سره په فرونټ یا مخ باندې خپل دغه پورټونه یا انټرفیسونه لري. خو ISR 4000 او ISR 1000 چې دی دا موږ سره په خپل بیک یا شا باندې د خپل د نیټورک پورټ یا انټرفیسز لري. نو راځو اوس د راوټر په هکله پوهیږو چې راوټر څه شی دی. راوټرونه د سویچونو په پرتله شبکې انټرفیسونه لري. نو دا د راوټر او د سویچونو ترمنځ لوی توپیر هم دی چې راوټر موږ سره لږ انټرفیسونه لري یا پورټونه لري. صحیح ده. او همداراز د لاینز ترمنځ د ارتباط برابرولو لپاره موږ چې کارو مخکې مې تاسو ته په دې هکله یادوري وکړه چې د دوو لاینز یا ډیفرنټ نیټورک ترمنځ د کنیکشن یا اړیکې برابرولو لپاره موږ راوټر استعمالو. او همداراز د انټرنیټ له لارې د ډیټا لیږدولو لپاره کارول کیږي څه شی راوټر. مخکې مې په دې هکله تاسو ته یادوري وکړه چې دا موږ سره ISR 1000 راوټر دی او همداراز دا موږ سره ISR 4000 او دا موږ سره ISR 9000 راوټر دی. نو اوس مخکې ځو چې نور څه لولو. دا موږ سره هماغه د نیټورک یو ټاپالوجي ده. صحیح ده. خو دلته موږ سره یو څه جدا دي. دلته موږ سره یو اټیکر ځای په ځای شوی دی. صحیح ده. نو دغه اټیکر غواړي چې د انټرنیټ په ترو باندې زما دواړو نیټورکونو ته صحیح ده چې موږ سره دغه یو د کابل او بل د جلال آباد برانچ دی دغه دواړو ته یو ضرر ورسوي. خو د دې ضرر د مخنیوي لپاره موږ بیا څه استعمالو؟ فایروال استعمالو. صحیح ده چې فایروال عموما د نیټورک کې د ټریفیک د کنټرولینګ او منیټرینګ او همدارنګه د هغې د فلټرینګ لپاره استعمالیږي. صحیح ده. مطلب د میسیجونو د تصفیې لپاره موږ فایروال استعمالو. اوس که چیرته دغه کلاینټ 1 غواړي سرور 2 ته میسیج ولیږي نو خو کولی شي ګوره کلاینټ 1 سرور 2 ته غواړي چې میسیج ولیږي نو خو په محافظ ډول کولی شي چې دغه میسیج لاړ شي. صحیح ده. نو اوس دغلته د اټیکر غواړي چې نه زه د دوی ترمنځ یو ټکراو رامنځته کوم. صحیح ده. دا اټیکر اوس ما د انټرنیټ په تر باندې زما په دې نیټورک باندې حمله کوي. صحیح ده. خو فایروال ورته اجازه نه ورکوي چې نه اجازه نشته ده. نو په دې هیله چې په دغه مثال باندې تاسو پوه شوي یاستئ راځو مخکې ځو چې د فایروال په هکله نور څه لولو. دلته ما سره یو SA 5500X فایروال دی. بل موږ سره فایر پاور 2010 فایروال دی. ASA چې دی دا موږ سره اډاپټډ سکیورټي اپلاینس معنا ده چې دا SA 5500 موږ سره دا چې دا موږ سره لیګسي فایروال دی. مطلب زوړ فایروال دی. دا اوس ډیر نه استعمالیږي. خو دا فایر پاور 2010 فایروال چې دی دا موږ سره یو اډوانس لیول فایروال دی یا نیکست جنریشن فایروال دی چې ډیر خصوصیات او فیچر موږ سره لري لکه د IPS سیستم لپاره کارول کیږي. مطلب د سایبر اټیک د مخنیوي لپاره کارول کیږي او همداراز د VPN سپورټ موږ سره دا کول. همداراز مختلف نور فیچر دا موږ سره لري. نو راځو فایروال په هکله موږ غږیږو. فایروالونه د شبکې ترافیک څارنه او کنټرول کوي د ټاکل شویو قواعدو پر اساس. یا فایروال چې دی موږ سره کنټرول کوي نیټورک ټریفیک په بیسډ ان کنفیګر رول. صحیح ده. دا فایروالونه چې دی عموما داسې نه ده چې ته راوړه فایروال راوړه او بس ډایرکټ یې ولګوه په نیټورک کې او ستا دغه ټریفیک چې کوم بهر طرف نه کوم مضره ټریفیک دی دا به فلټر که نه په دې باندې خپل کنفیګریشن ترسره کیږي. صحیح ده. د هغې په قاعدو باندې ورته ویل کیږي چې کوم ټریفیک دی ما سره الو وي او کوم ټریفیک دی ما سره ډینی وي. او همداراز فایروال موږ سره د شبکې دننه یا بهر ځای پر ځای کیدلی شي چې مخکې مې تاسو ته په دې هکله یو نیټورک یو ډیاګرام وښوده په تیر سلایډ کې چې موږ سره یو د سویچ مخې ته لګېدلی او موږ سره بل د راوټر مخې ته لګېدلی و. نو که غواړئ د فایروال په هکله پوه شئ د فایروال بیا خپل کورسونه دي کولی شي چې داسې هغه تعقیب کړئ. نو راځو اوس وګورئ دلته واټ اباوټ د فایروال ان یور کمپیوټر. ګورئ کمپیوټر کې هم موږ سره یو فایروال شته دی. نو اوس راځو موږ سره فایروال چې دی موږ سره په دوه ډوله دی چې یو نیټورک فایروال دی چې په دې هکله مې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې نیټورک فایروال څه شی دی. دا موږ سره یو هارډویر ډیوایس دی کوم چې د ټریفیک فلټریشن لپاره دی یا د میسیجونو یا ټریفیک د تصفیې لپاره استعمالیږي. صحیح ده. بل موږ سره هوست بیس فایروال دی. دا موږ سره سافټویر اپلیکیشن دی that filter traffic entering the exiting machine لکه PC. دا موږ سره عموما یو سافټویر اپلیکیشن دی چې موږ سره په دې خپل کمپیوټر کې بلټن ځای په ځای شوی دی. صحیح ده. چې دا موږ سره د ستاسو د کمپیوټر ته چې کوم میسیج یا ټریفیک راځي او یا ترې وځي نو دې ته اجازه مطلب دغه تصفیه کوي یا فلټر کوي. نو دا موږ سره هوست بیس فایروال دی. نو
واټ از نتورک دغه سټیټ مې په دې خاطر اچولی دی چې دغه ډیوایسونه او دغه نوټ چې موږ ولوستو آیا په دې هکله اوس تاسې پوه شوئ او یا نه. نو په دې چې په دې باندې مو ذهن خلاص شوی وي نو اوس راځو یو بلې مرحلې ته داخلیږو، کویزز ته داخلیږو. کویز کوېشن 1. لومړۍ پوښتنه: کومه وسیله د شبکې ترافیک څارنه او کنټرول کوي؟ اول راوټر، دویم فایروال، دریم سویچ او څلورم سرور. نو ویډیو پاز یا ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره فایروال دی چې په دې هکله مې مخکې تاسو ته یادوري وکړه. کویز کوېشن 2 یا دویمه پوښتنه: هغه وسیله چې لاینز یا دوو لوکل ایریا نیټورکس ترمنځ اړیکه سره یو له بل سره نښلوي څه شی دی؟ اول کلاینټ دی، سرور دی، سویچ دی او همداراز راوټر دی. نو ویډیو ودروئ یا پاس کړئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب چې دی موږ سره هغه راوټر دی چې دې په هکله مې مخکې یادوري درته وکړه چې د دوو لاینز ترمنځ د کنیکشن لپاره استعمالیږي. کویز کوېشن 3: ستاسې کمپیوټر یا سمارټ فون کوم فعالیت ترسره کوي په داسې حال کې چې تاسو دا ویډیو ګورئ؟ اول سرور، دویم کلاینټ او دریم ان اینډ هوست. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ چې کوم ځواب سم دی. نو سم ځواب موږ سره کلاینټ دی ځکه چې دغه وخت کې چې تاسو دا ویډیو ګورئ شاید تاسو سره کمپیوټر وي یا موبایل وي او په دې هکله مې مخکې تاسو ته یادوري وکړه. کویز کوېشن 4: ستاسو شرکت غواړي ځینې شبکې یا هارډویر واخلي ترڅو مختلفې شبکې سره وصل کړي. نو کوم ډول شبکې وسیله یا کوم ډول د نیټورک وسیله مناسبه ده؟ صحیح ده، مطلب مختلف هارډویر سره څنګه کړي وصل کړي مختلفې شبکې. اول فایروال، دویم هوست، دریم لاین او څلورم راوټر. نو سم ځواب په نښه کړئ، ویډیو ودروئ. سم ځواب موږ سره راوټر دی چې په دې هکله مې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې د ډیفرنټ نیټورک ترمنځ د کنیکشن لپاره موږ راوټر استعمالوو. ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. نو کوشش وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له نورو اړوند ملګرو سره شیر کړئ ترڅو نور اړوند پښتانه ورونه خبر شي چې په ټیک جیني یوټیوب چینل باندې په ساده او پښتو ژبه د CCNA نوی کورس پیل شوی دی او کولی شئ ترې استفاده وکړئ. نو زموږ ستاسې د نن ورځې طرز ته همدې ځای وه په دې هیله چې یو څه معلومات مو حاصل کړي وي. په بل راتلونکي درس کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.